دغرغښت راډیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د اونۍ په لړ کې په خپرونه باندې پیل کوو. زه نسیم لیوال یم. له تېرې جمعې خبرونو یې رااخلو. خوست امنیتي مسؤلین د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ښه امنیت ډاډ ورکوي. په هیواد کې د ټاکنو په وړاندې نورو ستونزو ترڅنګ امنیتي اندېښنې هم زیاتې شوې دي، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره یې منظم امنیتي پلانونه برابر کړي دي او ولس ته ډاډ ورکوي چې پرته له کومې ویرې کولی شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي. په همدې حال کې د خوست امنیتي چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې به د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کلک امنیتي تدابیر روان دي. د خوست د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو اونۍ وړاندې له غرغښت سره په خبرو کې ویلي و چې په دې ولایت کې ځینې د رایې اچونې مرکزونه یو اندازه تر امنیتي ګواښ لاندې دي، خو د دوی په خبره دغه ستونزه په لویه کچه نه ده. یا سرشپگاتی مراکز داره و 150 محلات داره که برای سراتش به مراکز که برای 150 محلات دا د امنیتي ارګانو تر اندازې پرشته دی، خو دومره نه دی ان شاء الله باور ورګي دی باوري امنیتي ارګانو کوم. د خوست د ملي امنیت ریاست رئیس وایي چې په خوست کې د نورو امنیتي ارګانونو سره په مشترک ډول په دې ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدا په موخه تدابیر تر کار لاندې دي او ولس ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. د راتلونکو انتخاباتو دپاره د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشترکاً یو پلان جوړ کړی دی او د هغه دپاره تدابیر نیولي دي. په دې لړ کې موږ د کمیسیون مستقل د انتخاباتو د رئیس سره او کارکونکو سره موږ ملاقاتونه کړي دي، د هغوی سره هم خبرې کړي دي او پلان زموږ آماده دی. موږ د خوست ولس ټولو ته دا اطمینان ورکوو چې خپل انتخابات به په وخت و زمان باندې اجرا کیږي او د امنیت د تامین په خاطر به دفاعي او امنیتي ارګانونه چې امنیت ملي دی، پولیس ملي دی او اردوی ملي ده، هغوی به خپل وظایف اجرا کوي په ښه توګه سره. که څه هم افغان حکومت او ټاکنو کمیسیون وایي چې ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره کیږي، خو د ټاکنې پروسې ترڅنګ د سولې خبرې هم حساس پړاو ته رسیدلې دي. کتونکي په دې نظر دی چې د سولې د روانو خبرو له امله شاید ټاکنې وځنډیږي او په ټاکلي وخت ترسره نشي، خو ولسمشر غني په څو ځله ویلي چې د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي او د سولې پروسه به هم مخ ته وړي. په همدې ورځ د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاوې د لیږدولو لړۍ پیل کړه. په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د کاردونکو بایومتریک دستګاوو د تخنیکي ستونزو له امله بېلابېلې اندېښنې مطرح شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومتریک دستګاوو د استولو لړۍ پیل کړه. د یادولو وړ ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دستګاوو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وي.
د تېرې شنبې ورځ له خبرونو راخلو د خوست د قبایلو په ریاست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمنځل شوه. د یوه ګناه هر کال سرحدونو او قبایلو وزارت په چوکاټ کې د پښتنو او بلوڅو مشرانو لخوا په شریکه منځل کیږي چې هدف یې د پښتنو او بلوڅو یووالی دی ترڅو راتلونکي نسل ته د یادو قومونو کارنامې د تل لپاره پاتې وي. په غونډه کې ویناوالو ویل چې د ډیورن فرضي کرښې دواړو خواوو ته پښتانه او بلوڅ د یو با امنه او پرمختللي لوی افغانستان غوښتونکي دي. د خوست د قبایلو چارو په ریاست کې د دې ریاست له لوري د وګنهمه د پښتون او بلوڅو د پیوستون ورځ ونمنځل شوه. په دې راټولېدنه کې د خوست د بېلابېلو سیمو قومي مشرانو او وزیرستاني کډوالو مشرانو برخه اخیستې وه. د خوست د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست رئیس عبدالرؤف ننګیال وویل چې د ډیورن فرضي کرښې دواړو خواوو ته پښتنو او بلوڅو د لوی افغانستان لپاره زیاتې هڅې کړې دي. بلوڅ او پښتانه د افغانستان د لوی افغانستان هغه دوه ورونه قومونه دي چې همیشه د لوی افغانستان لپاره قرباني ورکړې ده. د لوی احمد شاه بابا د افغانستان بنسټ کېښوده نو په دې خاوره باندې د افغانستان د بنسټ پر وخت هغه لښکرکشۍ کې بلوڅان هم وو. د خوست ولایت د بشري سرچینو رئیس نقیب الله متنوال په خپلو خبرو کې وویل چې پښتانه او بلوڅ نه بلیدونکي قومونه دي او تاریخ ته په ثبوت رسیدلی ده چې په هیواد کې د ناخوالو د زیاتېدو وروسته د فرضي کرښې هغې غاړې پښتنو په خپله غېږه کې ځای ورکړ. خو پښتنو عملاً ثابته کړې ده چې دا بې اتفاقه قوم نه ده، دا په اتفاق قوم ده. ځکه که پرون د ډیورن فرضي کرښې د دې خوا د دې ولس نه مشکلاتو د کرښې هغه خوا پښتنو ورونو ورته غېږه پرانیسته ده، غېږ کې ونیول. قومي مشرانو د پښتنو په یووالي ټینګار وکړ. دوی وایي بېلابېلو ډلو پښتون په ډول ډول نومونو یاد کړی دی خو پښتون سوله امن خوښونکی قوم دی. دوی په یو غږ وویل چې په هیواد کې به په شریکه توګه د سولې امن او پرمختګ لپاره کار کوي. موږ تاسو د اتفاق په عزم کوو، اواز هم لګوو. که چېرته په دې زمانه کې عزم موږ تاسو ونه کړ، اتفاق مو ونه کړ، لاس مو سره ورنه کړ، والله دغسې په خندا، دغسې بیدپرک، دغسې ذلیل خاورې په سر د ژوندون دی هر سړی به تېرېږي. زموږ د پښتنو چې کومه د یو کلتور ده، یوه ژبه ده، یو رسم ده، یو رواج ده. زموږ غوښتنه دا ده چې کالان د پښتون دی، کبان د پښتون دی. زموږ غوښتنه دا ده چې په نن ټیم کې چې کومه ده د زموږ چې امن وشي، د امن په خبره باندې سره کښېني، د امن کیسه سره وکړي. په دغه غونډه کې د لر او بر پښتنو په پاکستان کې په پښتنو روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل او له واکدارانو یې غوښتنه وکړه چې د پښتنو لپاره د خنډونه نه جوړوي او ورته د خپل حقوق ورکړل شي. په همدې ورځ بیا د افغانستان کندوز ولایت سیمهیز چارواکي وایي د طالبانو د تېرې شنبې له برید راوروسته اوس افغان کمانډو ځواکونه جګړې ته وردنګلي او پوځي چورلکې پر طالبانو بریدونه کوي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د حکومتي روغتون یوې سرچینې وویل چې وسلهوالو طالبانو اوس له روغتون څخه وتلي دي. یا د سرچینې وایي تر اوسه د جګړې له سیمو دوی ته 13 ټپیان او 4 مړي وروړل شوي چې په مړو کې یوې کوچنۍ نجلۍ هم ده او ډېری ټپیان هم ولسي وګړي دي.
د تیرې یک شنبه مهم خبرونه د خوست ګربز اوسیدونکو له پاکستان سره پر صفري نقطه ټولنیزې ستونزې د خوست ګربز ولسوالۍ اړوند یو شمېر اوسیدونکي وایي له پاکستان هیواد سره پر صفري نقطه هاخوا له ازغن تار لګېدو وروسته د یو شمېر ټولنیزو ستونزو سره مخ دي چې دولت یې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. له بلې خوا پاکستان هیواد کې افغان ډیپلوماتانو وایي اغزن تار په سیمه کې افراطه قومونه نشي بیلولی او دوی په دې برخه کې خپلې هڅې کوي څو مسایل حل کړي. د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند یو شمېر اوسیدونکي وایي له پاکستان هیواد سره د اغزن تار لګولو وروسته د نورو ستونزو ترڅنګ له ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د اغزن تار اخوا ملکیتونه کورنۍ او دوستان اوسیږي چې د تګ راتګ پر مهال د پاکستان هیواد امنیتي کسانو لخوا له ستونزو سره مخ کیږي. هغوی وایي حکومت د یادې مسلې د حل لپاره له ډیپلوماټیکو لارو چارو کار واخلي او په دې برخه کې د موجوده خنډونه لرې کړي. د ناو پر دا هاده ګربز دی دا سلور د صدګي سره نقشادو په دغه لري بنګي دور ته یو وزیر سره نقشادو کې کیس کمپنی نه چي دي دا خورا ګربز دو خدای پازل دا علوم دروغلی دو چې میږه سرحدي دا سرحدي خلک به ځان نه غوړي ځکه جبریر مدله یار عبدالله مړه شي ز په وزن نه راځي میشته او خدای کو په تذکره بنده وچی ایمیجو ګربز خدای حق در سرحدي خلک نه فاز پر پروتای کنه سیم کارت تر خمل تور کوي چې میشته را کارت ورکو په دا وړي میکانیزم باندې کار ما یو شی ډیر ښکاره ویلي چې دا سیمه خاردارونه پاکستان هیواد کې افغان سفیر عاطف ماشال وایي په سیمه کې اغزن تار پرته قومونه په هیڅ صورت سره نشي بیلولی او دوی په صفري نقطه کې د ټولو ستونزو د حل په موخه هڅې ګړندۍ کړي دي. کوم موارد موږ ضرورت لرو د تجارت مامور رئیس جمهور هدایت ده چې موږ د لارې د خلاصېدو تنها تجارتي برخه نه د ترانزیت او د خلکو د راشه درشي د تګ راتګ د تسهیلاتو برابرېدو لپاره هم باید لازم کارونه وکړو. هغه څه چې پاکستاني حکومت پورې اړه لرله په هغو مو کار کړی او موږ به کوشش کوو انشاءالله چې ټول ملي مسایلو ته په نظر کې نیولو سره او ټولو اساساتو په نظر کې نیولو سره د دې لارې خلک به راشه درشه وکړی سي. د خوست ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي داسې وخت له پاکستان هیواد سره پر صفري نقطه د ټولنیزو ستونزو خبر ورکوي چې پاکستان هیواد د افغانستان هیواد سره پر صفري نقطه د اغزن تار د لګولو لړۍ پیل کړه. د هیواد په یو شمېر سیمو کې نه یوازې د ډول ډول غبرګونونو سره مخ شول بلکې په ځینو سیمو کې دغه مسله له جګړې هم خالي نه وه. په همدې ورځ دوشنبه به تورهم د تګ راتګ لپاره شپه او ورځ پرانستل شي. د پاکستان خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د سپټمبر له 2 نیټې نه به په ازمیښتي ډول د تورهم دروازه 24 ساعته پرانستل شي. پاکستاني چارواکي وایي اوس به د تجارت او راشه درشه لپاره دا دروازه شپه او ورځ پرانستې اوسي. د دوی پر وینا د تورهم په دروازه موجود عمله په 3 شفټونو کې کار کوي. تیرا دوشنبه مهم خبرونه. خوست کې د انټرنیټي مطالعې میناوال زیات شوي دي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د کتاب مطالعې په پرتله د انټرنیټي مطالعې میناوال زیات شوي دي. له بلې خوا د خوست شهید احمد شاه عامه کتابتون مسؤلین هم مني چې د کتاب مطالعې په میناوالو کې کمښت راغلی خو وایي چې د نجونو علاقه بیا په دې برخه کې د پام وړ ده.
په همدې ورځ په خوست کې د برېښنایي ازموینې مرکز پرانیستل شو. په خوست کې د لومړي ځل لپاره د ملکه ثریا په نوم د برېښنایي ازموینې مرکز پرانیستل شو او یاد مرکز کې به د دې ولایت اصلاحات اداري او ملکي خدماتونو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي. چارواکي وایي په یاد مرکز کې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په دې سره به د فساد مخه ونیول شي او ترڅنګ به یې وړ کسان په ازموینه کې بریالي اعلانیږي. په خوست کې د ملکه ثریا په نوم د برېښنایي ازموینې مرکز د پرانیستو په مراسمو کې د خوست ولي ترڅنګ د اصلاحات اداري او ملکي خدماتونو خپلواک کمیسیون رئیس ضیا احمد عبدالرحیمزي او ګڼو نورو چارواکو برخه اخیستې وه. خوست والي حلیم فدایي وایي په یاد مرکز 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له مخې به یې وړ کسان په ازموینو کې بریالي کیږي او په دې برخه کې به د اړیکو مخه نیول شوې وي. چې کدی غریب زوی وي او کدی خان زوی وي، کدی زورور زوی وي او کدی یو کمزوري زوی وي، کدی واسطه دار زوی وي کدی بې واسطې زوی وي، له هغوی ټولو سره به عادلانه مساویانه چلند کیږي. نور دی زه هم دغه پیغام درکوم چې نور دی دوی د واسطې لپاره ځان نه ستړی کوي، کتابونه دی ولولي، خپل مسلک کې د مطالعه وکړي، د مطالعې نه وروسته د کمپیوټر ته کیني همغه سوالونه چې انتخابیږي همغه تا ته ځواب درکړي او څنګه چې ته خپل ځوابونه سبمیټ کړي یا داخل کړي په همغه لحظه تا ته نتیجه درکړي. د اصلاحات اداري او ملکي خدماتونو خپلواک کمیسیون رئیس ضیا احمد عبدالرحیمزي وایي چې د دې مرکز له لارې به د خوست د ادارو ترڅنګ په کابل کې د نورو ادارو د بستونو لپاره هم ازموینې اخیستل کیږي او د ازموینې په پای کې به پرته له ځنډ څخه دوی ته خپله پایله څرګندیږي او پکې به د هر ډول درغلیو مخه نیول شوې وي. دا مرکز په دې مخه جوړ شوی چې ځوانان د نور د زورورو دروازې نه ورټکوي بلکې د کتابخانې دروازې ورټکوي. واسطې مه ګورئ، کتاب وګورئ. نو دا هغه څه داسې د بهترین اشخاص او بهترین کادرونه به د افغانستان د ادارو دپاره او بهترین کارکنان به له همدغو مراکزو نه انتخاب کیږي او دوی به د ولس رښتینې خدمت وساره. یاد دی چې په خوست کې د ملکه ثریا په نوم د برېښنایي ازموینې د مرکز د رسمي پرانیستې وروسته په لومړي ځل د عدلي ریاست د 7 بستونو لپاره له 10 کسانو څخه برېښنایي ازموینه واخیستل شوه او ځای په ځای بریالي کسان اعلان شول. یاد مرکز د سیستم سرور او کیمرې لري چې ټول سیستم او ازموینه له مرکز څخه په ژوندۍ بڼه څارل کیږي. له تیرې سیشن بل خبرونه راغلو. خوست کې د انتخاباتو په رول کې د ښځو پر ونډې ټینګار وشو. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې په ټاکنو کې د ښځو پر ونډې ناسته کې میرمنو وویل چې په ټاکنو کې د میرمنو ګډون یو سیاسي حق دی او دوی په دې برخه کې ګډون ته تیار دي. میرمنې وایي چې د خپلو حقوقو اخیستلو لپاره د هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. ټاکنې د یو هیواد د ولسواکۍ مهم اصل دی چې د نارینه‌وو ترڅنګ پکې د ښځو ګډون هم اړین دی. په همدې موخه د خوست په اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې د میرمنو په دې غونډه کې د ښځو چارو رئیسې شفیع نورزۍ او نورو میرمنو غوښتنه وکړه چې میرمنو ته د هغه حقوق ورکړل شي کوم چې اسلام ورکړي او په ټاکنو کې ګډون یې د میرمنو سیاسي حق وباله. خدای او رسول او همدارنګه د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون تاسو ته ډېر زیات حقونه درکړي چې په ډېر تعصب سره ویلی شم هغه حقونه چې موږ تاسې د اسلام له نظره لرو تر اوسه په دې سنتي ټولنه کې په دې دودیزه ټولنه کې موږ تاسې نه دي ترلاسه کړي.
یو مسله شته چې حق ورکول کېږي نه اخیستل کېږي. راځئ چې خپل حقونه ترلاسه کړو او خپل حق واخلو. که چېرته زموږ د خویندو د تعلیم کچه لوړه وي دوی خپله پوهېږي چې رایه څه معنا لري او د رایې کارول د چا حق ده. د ښځې رایې باید سړي کار نه کړي، د ښځو تذکرې باید سړي وینه شي کوم کاندید په ګټه استعمال نه کړي. خو متاسفانه دا زموږ په خوست ولایت کې یا په نور ولایتو کې هم کېږي. ولسمشري چې ټاکنې ترسره کېږي نو له تاسو ټولو خویندو څخه دا هیله کېږي هغه کسان هغه ښځې چې تذکرې سټیکر شوي دي د ټاکنو په ورځ خپلو نږدې مرکزونو ته لاړ شئ او د خپلې خوښې وړ نومان ته رایه ورکړئ. د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوال محمد اکبر زدران هم په ټاکنو کې د ښځو په ګډون د ټینګار ترڅنګ له ښځو غوښتل چې په دې برخه کې عامه پوهاوی ترسره کړي او نورې مېرمنې هم دې ته وهڅوي چې په ټاکنو کې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ټولو خویندو نه د ټولو قدرمنو میندو نه موږ هیله لرو تقاضا مو ده چې په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه باندې ګډون وکړي. خپل ورونه خپل بچیان خپل د ژوند ملګري دغه ته وهڅوئ چې د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې د خپلو دولتي ځواکونو چې د دوی ورونه دي د دوی زامن دي د دوی مټ او وزار دی د دغه سره همکاري وکړي. خوست کې مېرمنې داسې وخت په ټاکنو کې د دوی پر رول ټینګار کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د لومړنیو رپوټونو له مخې مواد لیږل شوي دي. ټاکل شوي چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره انتخابات د تل یا میزان په 6مه نیټه ترسره شي او پکې 19 کاندیدان د ولسمشرۍ څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د ولس غوڅ باور ترلاسه کوي. په همدې ورځ د کندهار په شاولي کوټ کې 13 شپه د وسلوالو یو لوی برید په شا تنبول شوی. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی وایي چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې غوښتل یې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پر یوې پوځي قرارګاه برید وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له هوایي بریدونو سره مخ شوي او ورته مرګ ژوبله اوښتي. بارکزی وایي چې د نړیوالو ځواکونو په برید کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. چهارشنبه له مهمو خبرونو راخلو. خوستی مېرمنې دا ځل په انتخاباتو کې د پراخ ګډون خبر ورکوي. خوستی مېرمنې وایي دا ځل به په ولسمشریزو انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون کوي او خپل د خوښې وړ نومان ته به رایه ورکوي. د خوست د ښځو چارو مسؤلین هم وایي چې دا ځل به په انتخاباتو کې د مېرمنو ګډون د تیر په نسبت ډیر وي ځکه دوی په یو شمېر ولسوالیو کې د مېرمنو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځانګړې برنامې جوړې کړې دي. په همدې ورځ په خوست کې د معلولینو سره د اړینو وسایلو مرسته وشوه. د خوست د عامې روغتیا ریاست په چوکاټ کې د ارتوپیدي مرکز له لوري د خوست یو شمېر معلولینو سره د بایسکلونو او نورو اړینو توکو مرسته وشوه. مرسته اخیستونکي خوښ وو خو د لا زیاتو لاسنیوي غوښتنه یې درلودې. په همدې حال کې د عامې روغتیا ریاست رئیس وایي چې دوی هڅه کوي ترڅو امکانات پیدا کړي او په هره برخه کې لاسنیوی وشي. د خوست د عامې روغتیا ریاست رئیس حبیب شاه انصاري وایي چې 13 هغو معلولینو ته چې په خپلو پښو به یې تګ راتګ نشو کولی بایسکلونه ورکړل شول چې شاوخوا 1.5 لک افغانۍ لګښت پرې راغلی. د ارتوپیدي مرکز امیر امین الله امیرزی وایي چې د بایسکلونو ترڅنګ نور اړین وسایل هم د دوی په واک کې ورکړل شول. چې نن ورځ د 13 په شاوخوا کې معلولینو ته موږ دغه بایسکلونه توزیع کوو چې تقریبا دا تر 1.5 لک افغانیو پورې قیمت لري چې یو بایسکل ممکن تر 3500 افغانیو پورې قیمت ولري. یو ځل بیا د معلولینو لپاره یو څه کومکي وسایل
د توزیع مرسته لري چې هغه عبارت دي له ویلچیر بایسکلان همساګانې او سپیچر چوکیانې دي واکینګ فریم دي دغه مونږ توزیع کوو. معلولین د دې مرستې په اخیستو خوښ وو او په خبره یې پخوا به په دې وسایلو پسې مرکز کابل ته تلل او د زیاتو ستونزو سره به مخ وو، خو وایي چې لا یې هم ډېر لاسنیوی پکار دی. مننه کوم د ریاست نه چې د بایسکلونې موږ ته راکړه او په ضمن کې موږ غوښتنه ده چې اقتصادي برخه کې موږ سره همکاري وشي. بایسکلون مې مخته نه و، بایسکل یې اوس وکړلو، مو تکلیف چې کوم و تکلیف اوس نیم په نیمه ختم شول. خوشحال خو دومره خوشحال یم لکه څوک چې موټر دی ته وخلي، ځکه چې موږ دا موټر دا مخفیه دی 15,000 تنخواه باندې هیڅ شی هم نشته. موږ دوی نه دا غوښتنه ده چې بایسکلونه روکړي، ښه بایسکلونه روکړي، 2 کاله بعد یو بایسکل روکړي، دا موږ یو کال هم نشي. د خوست د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاډ ورکوي چې نه یوازې د اورتوپیدي په برخه کې به خپلې هڅې ګړندۍ کړي بلکې د صحت په هره برخه کې به هڅې کوي تر څو ولس ته په وخت سره صحي خدمات په ښه ډول وړاندې کړي. موږ عامې روغتیا ریاست پرسونل هغه که د اورتوپیدي د برخې دی او که د نورو برخو دی ژمن دی چې خوست میشتو لپاره په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړي او دا انشاءالله د خوست میشتو سره زموږ وعده ده. که څه هم له معلولینو سره د وسایلو مرسته کیږي خو دوی ګیله لري چې دوی سره په کال کې 80,000 افغانۍ مرسته کیږي خو سږ کال تر اوسه نه دی اخیستي او له مسؤلینو غواړي چې په دې پروسه کې د سستي نه کوي او ژر د مراحل بشپړ کړي. په همدې ورځ بیا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له چابهار بندره هند ته د تازه میوو صادرات پیل شول. دا ګام په داسې مهال دی چې افغان چارواکي وایي پسرلی د ډېر ورښت له برکته هلمند او کندهار کې د انګورو حاصل تر تیر کال 15 او 20 سلنه ډېر دی. که څه هم سوداګر شکایت کوي چې د میوو صادرولو ته یې مناسبې لارې نشته خو د سوداګرۍ خونه هند ته د انګورو لیږدولو خبر ورکوي. دا وزارت وایي په 100 ټنو انګورو بار دا مال تیره ورځ سه شنبه د وږي په 12مه په بریالیتوب ډول د هند بمبئی ښار ته رسیدلی دی. د اونۍ په لړ کې خپرونه په دې لړ کې له پنجشنبې د خبرونو مهم خبرونه راخلو. خوستي هنرمندان وایي دولت د نیازولي شهید په نوم یو ځای ونوموي. د خوست یو شمېر هنرمندان وایي ولایتي اداره د مرحوم نیازولي شهید یاد وساتل شي او د دولت د نوموړي په نوم یو ځای پریکړه وکړي. له بلې خوا د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې دوی ته قانوني وړاندیز ورکړل شي نو له اړونده ادارې سره به یې پر وخت شریکه کړي. او وروسته په همدې ورځ سیاسیون د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا لویه غلطي بولي. په خوست کې یو شمېر مدني فعالان په دې باور دي چې که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو دا هیواد به یو ځل بیا د داخلي جګړې ډګر وګرځي. دوی وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې توانایي لري چې د خپل هیواد ساتنه وکړي خو سیاسیون او واکداران یې د یو بل په وړاندې استعمالوي. په همدې سره زموږ د اونۍ په لړ کې خپرونه پای ته رسیږي. د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې تر بلې بیا مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. خوشحاله بریمن او سرلوړي اوسئ.